شینواری سپیکس نه د بنگلاديش A ټیم افغانستان ابدالیانو ته ماتې ورکړه. اوس به ډېر خلک درز غوبل شروع کړي چې یاله دا شی او دا شی وروره دا هغه وخت کې کوئ چې کله لوبه وګټي، لکه تېر ځل چې موږ ویلي وو چې وروره 50,000 بالران مه لوبوئ، الراونډران ولوبوئ، بیا ورته بالینګ نه ورکوئ. دې څه مطلب سو؟ اوس په همدې ټیم کې خلک راځي صفتونه شروع شي، عبدالله احمدزی او پلانکی او ډینګرا، لکه کښېنئ په کلار. ګوره بلال سمی، عبدالله احمدزی، فرمان صافی، اجاز احمدزی الراونډر دی چې الراونډر نه دی وروره، بیا ځای نشته دی په یو ځای کې زما په حساب باندې. ما خو د انډر 19 راسې الراونډر ګاڼه. نو که ته ته بالینګ نه ورکوې په فینیشنګ باندې نجیب الله زادران ونه چلی د افغانستان ټیم کې، نو دا خو بیخي نه چلیږي. نو دې د خاطره دومره ډېر خلک دا ټیم کنفیوژن دې نه اچار مه جوړوي چې په ډېرو کسابانو کې غوا مردار یا هماغه شی وشو. زبید اکبری که چرته انجرډ نه نو زبید اکبری نه لوبول دا بیخي ناجیزه ده. هی از ا بریلینټ پلیر. نو باقي ټیم سلیکشن کې یو څه کار شته دی زما په نظر باندې. کپتان خو اولې ورځ نه زما درویش رسولي زما دغه د ټایپ پلیر نه دی، ځکه د میډل اورډر کې بیټینګ کوي. ما مخکې ورته وي دا سپین نشي لوبولی. او بل هغه که فوټوشاپ شوی نه ده چې کومې چپړه کې او د خوب پرتوک کې راغلی، خدای دې غرق نه کته د افغانستان نمایندګي کوي. هیله ده چې دا داسې فوټوشاپ شوی کې نه دا څه انکسپټیبل. ته د کوم ځای سټار یې خوار شي او خوار سړي نه اتل مه جوړوئ. اتل هغه دی چې ورلډ کپ وګټي، چې کله هر زموږ ټیم نړیوال جام وګټه زما دپاره به اتلان شي کې نه. فی الحال جست کرکټرز دیټس اټ. کرکټ کوئ د افغانستان دپاره چې صحیح کرکټ کوئ. ستایو به چې غلط کوئ در باندې وبای ځای کې نیوکه کوه چې نیوکې ځای نه ګزاره به هم در سره کوو. اوس دلته کلاپس و، ما ته معلومات دی په نېشنل ټیم کې دلته افغانستان بیټینګ مشکلي. نو په کار دی چې بیټینګ مضبوط کړي. تا کیس احمد ننګیالی خروټی، تا سره غضنفر، تا سره دومره بالران دي او چې هر یو ته اوس چا ته بالینګ ورکړي. تا سره فاست بالینګ کې مار د څوي چې عبدالله احمدزی، بلال سمی، فرمان صافی، اجاز احمدزی څلور خو ورسره دا شو. نو تاسو خو دې ټیم کې اچار جوړ کړی دی. تاسو سره به زبید اکبري سره نه بغیر نورم بیټینګ وي چې بیټینګ در سره مضبوطي. او بل چې دغسې کلاپس کېږي نو د هغې په ځای وروره داسې چل کوئ. زه پوهېږم چې تاسې غواړئ ایمرجنګ سټار چې لیګونو کې سلیکټ شئ، مګر لیګ کې صرف په دې نه چې سلیکټ کېږي چې تا یو شپږیزه وواله یا دوه، په هغې نه لیګ کې ته هغلته سلیکټ کېږي چې تا کې ټیمپرمنټ وي، ته گیم ریډ کولی شي چې دې وخت کې دا پیچ دا سچویشن څنګه دی، د هغې مطابق لوبه وکړي. نو یو څو ګراوند شاټونه وهئ، یو لس بالونه لوبوئ، د اوپنرانو ته خاص یمه. هغې نه وروسته بیا تاسو ته بال د فوټبال غوندې ښکاري، بیا سم د زمرو غوندې د ابدالیانو نوم چې ورسره داسې ور ټوپ کوئ. مګر داسې نه چې وروره اول بال نه ته راوځي، دویم بال نه خبر نه. دا شی چې دی دا ستاسې د کرکټ آیندې دپاره ښه نه ده. باقي چې ځوانان یاستئ څوک یو گیم مو بایلو د سنار بگ ډیل. سریلانکا مو وواله، دا مې لږ غلط بایلو، د رن ریټ مو خراب سو. نیکسټ گیم کې که بنګالیانو دغه وواله سریلانکا والا او موږ هانګکانګ، نو انشاءالله موږ مخکې لاړو. او که نه نو رن ریټ والا خبره ده، بیا هم هغې نه مخکې بر سره د خپلې خوښې 11 باندې خبرې کوم. خو دونه غوبل جوړول ضرورت نشته دی. کیپټن که بدل وی ډېره به ښه وی، خو که نه دی همدا کیپټن و تېر ځل لمه لوبه ګټلې وه. کوچنګ سټاف چې دی باید زما په نظر باندې همیشه بار والا خلک یې ښه دی، خو چې داخل دا بعضې خلک داخلي کوچان دې دپاره نه، داخلي لږ ډېر زیات مشروطي کوي. صحیح نه یې لګیا که نه، ګوره خپل استازیان در باندې کوي. که سم فاست بالر راشي د هغه ایکشن خرابوي، د سم بیټسمین ټیکنیک دا دغه کوي نه. دا یو دغه مینټالیټي ده، پوه شو. هغه ایګو ورسره وي، مسایل ورسره وي. او بل هغه پلیر چې چاپلوسي ورته کوي هغه به مخکې ځي چې نه کوي. نو ډېر داسې شینه فیکټرز دي چې داخلي کوچز سره زما نه خوښېږي. نو هیله ده خیر بیا هم زما نه ورځمنګل صاحب نه او ورسره دا نور چې کوم دغه دي چکچکیان، دا خو هسې ماته خالي چکچکیان ښکاري. خو خیر چې کوشش وکړئ. It's not a big deal. یو گیم موبایل دی انشاءالله بل ګټئ، مضبوط پې ورځئ، مقابله کوئ. موږ در سره یو مړه په ټورنمنټ دوران کې تاسو سره موږ کار نشته. بیا چې ختم شي بیا هغې وروسته هم در باندې خبرې کوو، مخکې درته خپلې خبرې کوو، خو په منځ کې خپل ټیم سپورټ کوو. تم جیتو یا هارو هم تمہارے ساتھ ہے. افغانستان زندہ.